له باران نه وروسته لیلا د خپل کور په حویلۍ کې د اوبو کوچنیو ډنډونو ژوروالی اندازه کوي. هغه ټولې اخیستل شوي اندازې په یوه جدول کې ځای پر ځای کوي. دلته جدول دی، دا پکې د ډنډ نوم دی چې کوم ځای کې دی او دا یې ژوروالی دی. دلته موږ نه پوښتنه کوي چې د زانګو لاندې ډنډ د حویلۍ په لاره کې ډنډ څخه څومره ژور و. نو تاسو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو موږ ته وایي چې د زانګو لاندې ډنډ دا یو ډنډ ښیي کوم چې 1.4 سانتي متر ژوروالی لري، او دا له حویلۍ په لاره کې ډنډ څخه کوم چې دا یو دی دا 2.4 سانتي متره ژور دی، د دې څخه څومره ژور و. نو موږ څه کوو، موږ راځو له دغه 1.4 سانتي متر څخه 1.4 سانتي متر څخه دغه د حویلۍ لارې ژوروالی کم چې 2.4 سانتي دی دا ترېنه منفي کوو، منفي دا. نو مونږ کولی شو چې د دې څخه دغه کسري برخې څخه دا کسري برخه منفي کوو، خو دلته مونږ ګورو چې دلته یوه ستونزه لرو، هغه دا ده چې دلته 1/4 دی او دلته 2/4 دی، نو دا له دې څخه لوی دی، نو دا مونږه څنګه منفي کوو. نو د پام وړ خبره دا ده چې دغه یو مونږه دغه کسر په شکل هم لیکلی شو. نو مونږ وایو چې دا مساوي کیږي دا 1/4 دا داسې لیکلی شو چې 1/4 او دا مساوي کیږي دا یو مونږ د څلورمو برخو په شکل داسې لیکلی شو چې 4/4 جمع 1/4 بیرته یو مونږ ته ځواب راکوي، او دا مساوي کیږي له دا دواړه سره جمع کو، دلته مونږ سره ځواب راځي 5/4. نو اوس مونږ ویلی شو چې دغه عدد څه شی دی، دا 5/4 برخې دی. نو دا مونږ اوس داسې لیکلی شو چې 5/4 منفي 2/4 یا 2/4 برخې، او دا اوس ساده تفریق دی. مونږ سره دلته 5/4 برخې دي، دلته 2/4 برخې دي، 5 نه چې 2 لاړ شي مونږ ته ځواب پاتې کیږي 3/4 یا 3/4 برخې. نو د زانګو لاندې ډنډ د حویلۍ په لاره کې ډنډ څخه څومره ژور و؟ 3/4 سانتي متره. او یوه بله طریقه چې مونږ دا پکې په شکل کې ښودلی شو هغه داسې ده چې مونږه 1/4 برخو نه 2/4 برخې کموو. نو پیل کې مونږ داسې کولی شو چې دا 1/4 برخې دا په شکل کې وښیو، که چیرې زه داسې یو څلورځلې رسمه کم او دا ټوله واخلم، دا زمونږ یو عدد شو، او بیا 1/4 برخه بله دلته ورسره څنګ کې رسموم، داسې دا څلورځلې په څلورو برخو ویشو، 1 2 3 او دا یې 4، او له دې څخه 1/4 برخه اخلو. او مونږ ویلي چې له دغه 1/4 برخې څخه له دې څخه مونږ څنګه 2/4 برخې کمې کړو. نو د پام وړ خبره دا ده چې دلته مونږ سره دا یوازې 1/4 برخه ده، دلته مونږ سره یو پوره عدد مو چې هغه مونږ کولی شو 4/4 برخې په شکل ولیکو، 1 2 3 او دای 4. نو اوس دلته مونږ سره 5 برخې شوې، 1 2 3 4 5 برخې شوې، له 5 څخه مونږ 2/4 برخې کموو. نو مونږ سره به څه شی پاتې کیږي کله چې مونږ له دې څخه 2/4 برخې کمې کړو، دا یوه کمه شوه او دا دوهمه هم کمه شوه، نو مونږ سره پاتې شوې دغه 3/4 برخې، دا ټولې مونږ سره پاتې شوې.